128 پد کې آیاتونه دي، 14 پکې رکوګانې دي. دو 2841 پد کې کلمات دي، 2009 دا پکې حروف دي، 2801 دا پکې کلمات دي، 2009 دا پکې حروف دي. دته سورۃ النعم هم ویل شي. ربط د ما قبل صورت سره دا ده چې الته د قیامت ذکر او چې ان الساعه لآتیه. په دې باندې منکرین قیامت اعتراض وکړو چې قیامت به کله برپا کیږي. نو جواب ورکړ چې اتا امر الله. ماضی سره ځکه تعبیر کو چې دې راتلل دومره یقیني دي چې گویا راغلی دی. خلاصه د صورت دا ده چې په دې کې زیات تر مضامین د توحید او د ابطال شرک دي. اخر صورت پورې د توحید د دلایل عقلیه او بیان دي. د 65 نمبر آیت نه تر 81 پورې دغه دلایل دي او نبوت، رسالت او حقانیت قرآن او د قرآن منکرین باندې وعید او د تهدید بیان دی. په آخر صورت کې رسالت محمدی تقویت دپاره د رسالت ابراهیمی ذکر دی. سم مضامین داسم دي چې پاغي کې منکرین نبوت او د مشرکین د شبهات او جوابات دي. لومبه شبهه چې دا هغه پکې دا ده چې دا قرآن د الله کلام نه دی. 24 نمبر آیت کې د دې جواب دی. دویم دا چې د نبی علیہ السلام صداقت د پاره څه فرشته ولې نه راغلی وي. 33 نمبر آیت کې د دې جواب دی. دریم نمبر شبهه دا ده چې مونږه مجبور یو د الله د مشیت خلاف څه نشو کولی. نو د دې جواب 35 نمبر آیت کې دی. څلورمه شبهه دا ده چې کله دوباره زندگی نشته نو د نیک اعمالو ضرورت څه دی. نو بیا د دې جواب په آیت نمبر 38 کې ورکړی شوی دی. پنځمه شبهه دا ده چې پیغمبر بشر نه دی بلکې فرشته په کار ده. نو 43 نمبر آیت کې د دې جواب ورکړی شوی دی. اتا امر الله، راغ حکم د الله، فلا تستعجلوه
جلتی مکوی تاسو پدے کہ سبحانہو پاک دے ذات داغ و تعالی عما یشرکونو بلند دا آغا شرکیاتونا چکم دی کئی ينزل الملائكة بالروح راكوزي ملائكة بوحي سرا بالروح أي بالوحي من أمره بحكم خبل سرا دلتا ملائكة مراد جبريل أمين دي شراليگي جبريل أمين بوحي سرا او روحنا مراد وحي ده د ملائکه لفظ اسم جنس دے په قلیل او کثیر دواړو باندې ثابتيږي او وحی چې د هغه روح سره ول تعبیر وکداغه څنګه چې د روح سره د جاندارو سيزونو حیات وي دغه سی وحی سرم د قومون روحانیت یعنی روحانی حیات غیته ملاویږي علا من یشاء پچا باندې چوغاړي من عباده د خپل بندګانو نه ان انذروا دا چې ويروي تاسو انه لا اله الا انا چې نشته بل معبود مگر یو زم فتقوني په زمانه ويریږي خلق السماوات والارض پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه بالحق په حق سره تعالی عما یشرکون بلند دا آغا شرکیاتونه چې کوم دي جوړي خلق الانسان من نطفه پیدا کړی د انسان لرا د نطفینا فاذا هو خصیم مبین پس اچانک بیا دے خصیم شخکارا والانعام خلقها لکم او ساروی چی دی خلقها لکم پیدا کړی دی ستاسو د پاره فیا دفء پاغي کې ډول ډال ومنافع او منفعتنا مما ومما تأکلون او داغین تاسو خوراکم کوي ومما تأکلون داغین تاسو خوراک کوي ولکم فیها جمال او بده سارو کې ستاسو د پارا جمال له زینت ته حين تريحون وحين تسرحون کله چې تاسو دا بوزي وحين تسرحون او کله چې راولي تريحون مقدم کو او تسرحون مؤخر کو حالن کې اول د خلق بوزي او بیا راولي الوه نو بوتل مقدم دي او راوستل مؤخر دي او دلته وی چې حين تريحون چې تاسو راولي کورتا وحين تسرحون او کله چې تاسو بوزي بهر نو ولې تقدیم او تاخير کې اختلاف راوستو دی جواب دا دی چې بده کې حکمت دا دی چې کله سو وخت بوزي نو په دای باندې دغه وخت کې گوبر وغیرہ لګیدلی سوټي موټي غن بلا په لګیدلی وي صفا نه وي او راوستو وخت کې بالکل صفا پاک وي او جمال زیات وي نو په دې وجه باندې تريحون مقدم کو تريحون مقدم کو وتحمل اثقالكم الى بلد او چتیستاسو بوجنا اغ خارونو طرف تلم تکونو بالغی چنه تاسو غی ترسون کی نم تکونو بالغی غی تاسو رسیدون کی نه فضلا عن الاسقال تاسو بخپل نه رسینو لکه بوج بسال ته یوسی الا بشق الانفس مگر پتنګې د ځان سره ان ربکم لرؤوف الرحیم پتا کی زرا تاسو رب چه دے لرؤوف خامخ بارک بین دے رحیم رحم والد والخیل والبغال او اسونه چی دی قچری چی دی والحمیر او خرونه چی دی ترکبون لترکبوها د پاره دې چې تاسو پاغي سورلی کوي وزینا او زینت ته امام اعظم رحمت الله علیه دې آیت ته چې قتل علامه ابو برکات النصفی رحمت الله علیه لیکلی دي
چې کله دې آیت ته وکتل نو د اسپې په حرمت باندې استدلال دې آیت نه وکړو چې وایي د دې د خلقت علت الله رکوب او زینت بیان کړی دی او د خوراک ذکر یې نه دی کړی لکه د قچر هم دغسې دی د خر هم دغسې دی دام دی او امام اعظم رحمت الله علیه په سختۍ سره دې آیت نه دا استدلال کړی دی ګرځې ډېرو ځایونو کې خلک دلته هم دا غیر مقلد چی نو قربانۍ کې ګوره اسپې حلالوي ډېر خوشحاله وي پې اسپې حلالوي او په دې دغه کې چې اوس پاکستان کې چې مونږ وو نو هلته هم په دې بخارا کې او دغه نور علاقې چې څومره وي ترمیز په روس کې مسلمانان چې وو نو دوی به اسپې پې حلالولې او پی به هم د اسپې څکل د اسب په پی به اسکل غوښه به هم د هغې خوړه حالانکه امام اعظم رحمت الله علیه دلته د قرآن دا آیت وایي دا نص دی دې ځای کې یو علاقه د چنۍ ورته وایي دی منګلچایي سره دلته د عثمانیانو کې دی د هغې د تره زامن دي دا بله ډله څه ده نو هغې کې یو ډله وه نو هغې وی خر حلال دی مونږ سره په هغې باندې مناظره کې خدا دغه کلي چې و نو دا مخکې کلی ډېر ښکته و روډ ډېر بره و نو دې روډ باندې چې به د ګاډي نه کوز شوې ګاډی به دې هلته پرېښودو بیا به ور کوزېدې هغه کلي ته بیا به هغه کلي ته کوزېدې نو مونږ چې هغې سره بحث کېښودو د شپې ماښام مونځ پسې ټیم مونږ لاړو هغه خلک رانغله ماسخوتن شو ناوخته شو ډېر بس اخر شپه شوه رانغلل سهار مونځ پسې دغه خلکو زما بیان کېښودو نو ما سهار مونځ پسې د خر او د قچرې او د آس د دې په حرمت باندې بیان وکړو چې واپس راتلو نو دا چې چا وی چې خر حلال دی نو د عبادت خانه چې و دا بالکل لاندې وه او دا چا چې وی حرام دی نو د هغه بره جومات و مونږ چې دغه ځای ته راورسېدو نو اوس په خرو باندې هلته په دې غرونو کې په خرو باندې خلک سامان چلوي او خر باندې خښتې پرتې دي را روان دی او دغلته زمونږ خوا کې د هغه خر خطا شو او نیغ پر غړېدو شو او نیغ د هغې عبادت خانې ته لړه نو مونږ ایزار شو ما ورته اوس ورته سوال جواب وکړئ چې خر خو ستاسو ځای ته درغی بل شانې نه ما دا مولوي صاحب وایي هغسې خر خو ستاسو ځای ته درغی نو اوس یې وخورئ که نه چې تاسو وایي حلال دی نو هغې وله جواب ورکوي نه طبعا مونږ ته کراهت دی پکې نور دی حلال مونږ یې نه خورو نو دې ځای کې حين تريحون والخيل والبغال والحمير لتركبوا وزينة ويخلق ما لا تعلمون او ما لا تعلمون پیدا کوي هغه څه چې تاسو یې نه پیژنئ وعلى الله قصد السبيل الله ترسي نیغلار بیزاوی سراج المنیر کی دی وعلى الله ای على الله بیان قصد السبيل على الله بیان قصد السبيل روح المانی کی دی وعلى الله يصل قصد السبيل اللہ ترسیگی نیغلار ومنها جائر او داغین کگهم ولو شاء لهداکم کچر غواړي نو هدایت بدر کی تاسو لاجمعین طوللا هو الذي انزل من السماء ماء الله غزاد ته پیدا کړی د اسمان نه اوري د اسمان نه وبولرا لكم استاسو د پار منه شراب داغین اسکلم دی ومنه شجر فيه تسيمون
او پاغي کې او داغي نهونی هم دی فيه تسیمون چې پاغي کې تاسو سروي دواب بکم خپل ساروي ما قبل سره ربط داده چې بر توحید دلایل او د الله د نعمتونو ذکرو اوس په دې سلسله کې فرمایي چې وګورئ تاسو مونږه باران اسمان نه نازل کو او داغي د وجنا ونه زرغونیږي دغه باران د وجنا ونه زرغونیږي او تاسو پاغه کې خپل ساروي سروي خپل ساروي پکې سروي تاسو اوس ټیک شه هو الذي انزل من السماء ماء لكم الله غزاد ته چې نازل کړی دي د اسمان نه ورې د اسمان نه او بول راستا سود پارا منو شراب لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون تاسو د پاره په کسکلوم دي لكم بارک دو قول دي یو خدا دې چې دا د هو الذي انزل نو انزل لكم د دې متعلق دی غیر متعلق شو انزل لكم یو قول پکې دا دی یو دا دی چې دا شراب په معنی د مشروبون کې دی شراب په معنی د مشروبون کې دی او تاسو ویلي چې مصدر متعدی للمفعول هم کیږي او للفاعل هم کیږي نو دا دغه خبر دی ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع زرغونه استاسو د پاره ينبت لكم زرغونه استاسو د پاره به پاغي سرا الزرع والزيتون پټي او زيتون والنخيل والاعناب او کجوري او اعناب انګور ومن كل الثمرات او د هر قسم میونه ان في ذلك لآية پتاکیک سره پدې کې خامخا نشانات لقوم د پاره دا قوم يتفکرون چې غي فکر کوي وسخر لكم الليل والنهار مسخر کړي تاسو د پاره شپه او ورځ والشمس والقمر نور اوس په والنجوم مسخرات بامر او استوري دا مسخر دي په حکم دا غسرا ان في ذلك لآيات پتاکیک سره پدې کې خامخا نشانات لقوم د پاره دا قوم يعقلون چې عقل لري وما زرع لكم او کم سيزونه چې خوار کړی دي تاسو د پاره فل ارض پزمکه کې مختلفن الوانه چې مختلف دي رنگونه داغي ان في ذلك لآية پتاکیک سره پدې کې خامخا نشانی د قوم د پاره دا قوم يذكرون چې غي نصیحت حاصلې وهو الذي سخر البحر الله غزاد ته چې مسخر کړي دي البحر دریاب لرتا کلوا منه لحما لتاكلوا منه لحما طريا د پاره دې چې اخري تاسو دا غینا لحم طريا پاک غوخه وتستخرجوا منه حليه او راو باسي تاسو دا غینا حليه کالی پتری تلبسونها چې تاسو تلبسونها نو دې ځکه وتستخرجوا منه حليه تلبسونها دې ځکه یو مسله شته تاسو غبل بطور لباس استعمالوي حلیه سونا چاندی وغیرہ ټول مراد دي نو د سړو د پاره سونا قطعا ناجائز ده دا معلومه خبره ده او چاندی کې چره سلور ماسی وي نو دا جائز ده ټوټل سلور ماسی
خو امام رازی رحمت الله علیه او علامه تھانوی رحمت الله علیه حکیم الامت دواړو لیکلي دي چې موتی او ملغلره چې ستوي یعنی د زیوراتو بعضې قسمونه لکه موتی او ملغلره دا سړو د پاره جایز ده چې د موتی او د هیرې د دې هار چا غاړې ته اچولی دا جایز دی سړو د پاره که سړي د دې هار اچولی جایز دی او سمندر نه چې کوم راوځي هغه موتی او هیرې راوځي وتر الفلک او ویني به ته کشتی لره ویني ته کشتی لره مواخر فیه چې هغه ځي په اوبو کې ولتبتغوا من فضل او د پاره دی چې تلاش کې تاسو فضل د هغه لره ولعلکم تشکرون ښایي تاسو شکریا ادا کوئ والقا فی الارض رواسیه والقا فی الارض وای چول په ځمکه کې رواسیه بوجونه دي ان تمید بكم د دې بوجونه په واچول چې ټینګ کی تاسو دره لکه د ازمکه چې کله الله جوړ کړه نو ټاټه به والے نو الله په میخونه ووال دا غرونه په کې خودل دا د ازمکه میخ دی والجبال اوتادا دا د ځمکې میخ دی دا یې پیوالو نو بس کلکې کړې اوس وایي په تاسو ټینګ به وي په تاسو باندې وانهارا او نهرونه وسبلا او لارې لعلکم تهتدون ښایي تاسو لارو مومئ الى مقاصد الدنیا تهتدون الى مقاصد الدنیا ومضوا الى مقاصد الاخره داسې لارې چې تاسو په هغې باندې لارو مومئ مقاصد دنیا طرف تا او مقاصد آخرت طرف تا وعلامات او علامتون دی وبالنجم هم يهتدون او پستور باندې دی لار مومي هم يهتدون لیلا پستور لار معلومی د شپې دا خو اوس لارې نقشې جوړې شوې مخکې خدا نه وی کنه پستورو به خلک روانو په دې به لارې معلومیږي دا اوس هم شیر شاه سوري روډ دی یا دا نور روډونه دي په دې کې دا لارې جوړې شوي دي دا په ستورو باندې جوړې شوي دي رهنمایي ستوري نه اغوستې نو هغسې لار بوتلې ده افمن یخلقو کمن لا یخلقو آیا پس سوک چې پیدا کوي مخلوق کمن لا یخلقو پشان دا هغه چا کیدی چې هغه نه پیدا کوي افلا تعقل افلا تذکرون افلا تذکرون یا پس تاسو نصیحت ولناس لوي و ان تعدوا نعمت الله کچری تاسو شما د اوس ترغیب ورکي شمارو کوي د نعمتونو د الله تعالی نو لا تحصوها تاسو شماره نشي کول ان الله لغفور رحیم پتا اکثر الله بخون کې مهربان دی والله يعلم ما تسرون وما تعلنون الله تعالی پیجنی سچتا سو پټوي وما تعلنون او سچ ښکار کوي والذین يدعون من دون الله والذین يدعون من دون الله واکسان چې بلنه ورکوي د الله نه علاوه لا يخلقون شیئا لا يخلقون شیئا د الله نه علاوه چې نه پیدا کوي څه څیز لره وهم یخلقون او دوی پیدا کړي شوي دي اموات غیر احیاء علامہ علوسی او دغه حضرت تنویر رحمت الله علیه فرمایي چې بعضی فی الحال مړه دي او بعضی بالمآل لکه حضرت عیسی علیه السلام چې پاغه بم مرګ راځي اگر چې فی الحال ژوند دی په ژوند د دنیا سره په ژوند د دنیا سره دا پکې شرط دی دا مونږ چې وایو چې بعضی فی الحال مړه دي بعضی فی المآل مړه دي نو په ژوند د دنیا سره مړه دي
د آخرت حکم جدا دی. هغه موږ مخکې څو ځله بیان کړی دی، تفصیلي بیان کړی دی. او چا کې جرأت نشته چې اهل سنت والجماعت عقیده دا چیلنج کی. صرف دغه به کوي په دې فیسبوک به بس کنزلو لیکي او بس موږ تیار یو، موږ چې بیا ورشي بیا تیار یو، داسې منډه وای ته وایي نوې خپې ځان ته لګولي دي. نو دې ځای کې حضرت تانوی رحمت الله علیه چې وایي چې دا بعضې به فی الحال مړ وي، بعضې بالمعال، نو هغه اعتبار د دنیایي د ژوند د مرګ کوي. ګورې او دا خو د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم یا نور انبیاء په اعتبار د دنیا د ژوند سره خو مړ دي، خو چا انکار نه دی کړی. مونږ د اهل سنت والجماعت عقیده د شروع نه تر اوسه راواخله، مونږ وایو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خو مرګ راغلی دی، چا انکار کړی دی؟ مرګ راغلی دی. مونږ د مرګ نه بعد د ژوند قایل یو، هغه ژوند هم مونږ برزخي ژوند ګڼو، د برزخي ژوند قایل یو. البته پشان د دنیا دی، د دنیا دی نه، پشان د دنیا د ژوند دی. نو اموات غیر احیاء، مړه دي ژوندین، اذ هم اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، او دی شعور نه لري چې کله به دی پاسی. الہکم الہ واحد، ستاسو خدای چې دی هغه یو دی. ما قبل سره ربط دا دی چې اول د شرک تردید او د توحید دلایل مخکې فرمایي چې یاد ساتئ ټول چې کوم کارونه دي ټول الله کوي، دینه علاوه څوک الہ نشته، دنه علاوه. الہکم الہ واحد، ستاسو الله چې دی یو دی. فالذین لا یؤمنون بالآخرة، پس هغه کسان چې ایمان نه راړي په آخرت باندې، قلوبهم منکرة، زړونه دي چې دي د آخرت ژوند نه مني، منکرة عن حیات الآخرة، منکرة عن حیات الآخرة، دا منکر دي د حیات د آخرتنا. وهم مستكبرون، او دی لوی مار دي. لا جرم، ټیک خبره ده، ان الله يعلم، چې بتاکي سره الله تعالی پیجني، ما یسرون او ما یعلنون، سچ دی پټي او سچ دی ښکارا کوي. نو فیحاسبهم، الله به دې حساب اخلي دینا. انه لا يحب المستكبرين، هغه چې دی غنه خوخی متکبرین لرا. واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم، او کله چې دی ته ویل شي ماذا انزل ربكم، سسیز نازل کړی دی رب ستاسو. ماذا انزل ربكم، ماذا دا د انزله د وجه نه منصوب دی. یعنی ای شیء انزل ربکم، ستاسو رب کم سیز نازل کړی دی. نو دا د ابتدا د وجه نه مرفوع دی، په معنا ای شیء انزل ربکم، چې هغه کم سیز دی چې ستاسو رب هغه راکوز کړی دی، نازل کړی دی. او دا اساطیر چې دی دا د مبتدا محذوف خبر دی. مفسرین وی چې دا د خلکو مقوله ده چې د مکې د لارو باندې به کېناستل او د حضور خلاف به نفرتونه خورول. چې حجیانو به ترنه تپوس کو چې په دې باندې کوم څیز نازل شوی دی، نو وی به اساطیر الاولین، یعنی بنو خلقو کیسه او باطل اقوال. دا اساطیر مفرد چې دی هغه اسطوره دی، اسطوره. نو قالوا اساطیر الاولین لیحملوا اوزارهم، د پاره دی چوچت کی بوج خپل. لیحملوا د دې د لام تعلیلیه دی، بغیر علم دا د مفعول نه حال دی.
أي يظلون ما لا يعلم أنهم ظلال يظلون ما لا يعلم نو أنهم ظلال دا داسې خلق گمراه کوي چاته چې دا علم نوي چې دې په خپل باندې گمراه دي کاملت یوم القیامه د پاره دي چوچت کیو بوج خپل کامل اورز د قیامت باندې ومن اوزار الذين او د اوزار د بوج د هغه کسانو نه یضلونهم بغیر علم چې گمراه کړي دي غیرا بغیر د دلیل نه الا ساء ما یزرون خبردار بد ما یزرون کم بوج چې دی چته قدم کر الذين تحقیق سره تدبیر کو قدم کر الذين استاذ اولستل د نافرمانو او حق نمنونکو دا غي ذکر او د متکبرین داسې متکبرین دا غي الله یو واقع ذکر کوي تفسیر خازن کې بیزاوی کې معالم التنزیل کې دي چې نمرود بن کنعان چې د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې په دغه زمانه کې دا یو ډیر لوی محل و د دې محل په لاندې کمره کې په تاخانه کې دی ناستو ګپې لګو سو ګډېده چا ګانې وې دا درز نمرود زامن چې څنګه کوي بچالو اچانک هغه ټول بلډینګ په د برن را پریوته په هغه زمانه کې او ټول ختم شو نو دې ذکر دی چې فاصابهم سیئات ما عملوا ای جزاء سیئات ما عملوا د دې محل لمبای صاحب مدارک د قول مطابق 15000 غزا وا 5000 گز یا 2 فرسخ وا لمبائی نو قد مکر الذین من قبلهم پتاکی سرا مکر کړوا کسانو چې مخکې دینو فات الله بنیانهم راغ الله تعالی دا غي پاغ عمارت باندې من القواعد د دیوالونو نا فخر علیهم السقف پس را پریوت بدی باندې چت من فوقهم د پاسا وآتاهم العذاب ورک دیل عذاب من حيث لا يشعرون دا زینج دیتے پتم نوا ثم يوم القيامة يخزيهم بیا پورز د قیامت باندې رسوا کی دیلرا ويقول اين شركائي الذين اوایبا کم دی زما شریکان الذين كنتم تشاقون فيهم کم دی زما شریکان کنتم تشاقون فيهم چې تاسو وزت کولو کنتم تشاقون فيهم دا غي په بارکه قال الذين اوتوا العلم وای باغ کسان چاله علم ور کړی شوی دی باعجاز القران په اعجاز د قران سره ان الخزي اليوم والسوء نن ورځ چې د رسوایی او بدی چې سمرا دا على الكافرين کافرانو باندې وي الذين تتوفاهم الملائکه ظالمي انفسهم اغا چې مړ کې دی لرا ملائکه ظالمي انفسهم چې د ظلم کوونکي په خپل ځانونو باندې د دې آیت چې څومره نور آیاتونو سره بظاهر تعارض جوړي چې آیا فرشتي مړی کې د ملک الموت کډېر فرشتي کا الله د دې غ تفصیلی بحث او سوال او جواب تیر شوی دي که تاسو خیال کې راځي تعارض بظاهر چې وغه د فشوي دي دا غزاینه بدرته یاد ان شاء الله فالقوا السلام ما كنا نعمل فالقوا السلام بس اغرضوا لدي السلام ظاهر بکړي فرمان برداری خپلا
فالقوا السلام فرمان برداری به غرزي یعنی ظاهر به کی فرمان برداری خپل ما كنا نعمل من سوء چې نو مونږ چې بد عملم کړو بلا ان الله علیم بما تعملون بلکې پتا کی سره الله چې عالم دی بما کنتم تعملون فاغا چې کوم عمل تاسو کوي فدخلوا ابواب جهنم پس داخل شي تاسو په دروازو د جهنم باندې خالدین فیها همیشه به دې پدې کې فلبئس مثوى المتکبرین ډیر بد ټکانه د متکبرینو وقیل او وبویل شي هغه کسانو ته اتقوا چې یریږي ماذا انزل ربکم ماذا انزل ربکم دې ته به ویل شي چې کوم خلک یریږي ماذا انزل ربکم څه شی نازل کړی دی ستاسو رب علی محمد په محمد علیه الصلاۃ والسلام باندې قالوا خیرا دی بوي چې خیر په نازل کړی دی للذین احسنوا فی هذه الدنيا حسنه د پاره دا کسانو چې غي نیکی کوي په دې دنیا کې غي د پاره حسنه ده نیکی ده یعنی دا غي بدله ده ولدار الاخرت خیر او خامخا کور د اخرت چې دغه بهتر دی ولنعم دار المتقین او خامخا کور د اخرت ولنعم ډیر بهتر دی دار د متقیانو جنات عدن دا باغونه دي د همیشه يدخلونها دی باغی کې داخلي تجري من تحت الانهار بهږي داغین لاندې نهرونه لهم فيها ما يشاءون دی د پاره پاغي کې چې سدي غواړي كذلك يجزي الله المتقين دارنګ بدل ورکه الله متقیان لرا الذين تتوفاهم الملائكه طيبين هغه کسان چې مړ کې دی لرا فرشتي طيبين تتوفاهم الملائكه نو طيبين من الكفر كفر نه پاک وي یقولون سلام علیکم دی تبوی سلامتی دی پتا سو باندې ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون داخل شي تاسو جنت تا بما كنتم تعملون په سبب داغي چې کوم عمل تاسو کړی دی کوم عمل بتاسو کو هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکه د انتظار نه کوي مگر د دې خبره ان تاتيهم الملائکه شراشي دې زرا ملائکه لقبض الروح د دې روح د قبض کول د پارا او یاتی امر ربک یا راشي عذاب در ربستا كذلك فعل الذين من قبلهم هم دارنګي کړو هغه کسانو عمل چې مخکې دینو وما ظلمهم الله ظلم نو کړي په دې باندې الله تعالی به هلاکهم دې په هلاکولو ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دې په خپل ځانونو په خپل ظلم کوي فاصابهم سيئات ما عملوا فاصابهم پس وبرسیږي دیتا سيئات ما عملوا کم عمل چې دی کړی دا غي غبدي سيئات اي جزاء سيئات ما عملوا وحاق مما كانوا به يستهزئون او احاطبو کی دای ما غسزنا ما كانوا به يستهزئون چې دی ور پورې خندا کوله اغه عذاب وقال الذين اشركوا وای اغه کسان چې شرک کړي دي لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء کچره الله غوخته وي انو مونږ با عبادت نو کړي داغه نه علاوه د بلچا نو بر توحید دلایل مکه د مشرکین او شبهات بیانای او موږ په خلاصه کې ذکر کړی موږ ټول به تفصیل نحن ولا آباؤنا نمونگا نزمونگ پلار نکا ولا حرمنا من دونی من شیء نو دې ځکه ک تاسو خیال کړی وي دا الذين تتوفاهم الملائکه طيبين يقولون سلام علیکم دې آیت تلک تاسو ګورئ دا 32 نمبر آیت ته کنه ها جی 32 نمبر دی آیت کې لګه یو مسله دا د سوره نحل 32 نمبر آیت ته په 28مه سپاره کې د سوره سجده 19 آیت ځان سره نوٹ کړئ
سورہ سجدے 19 آیت داسې 25 سورہ زخرف کې 72 نمبر آیت 26 احقاف کې 14 آیت واللسمه سورہ حج کی 56 نمبر آیت 21 سورہ روم کی 45 نمبر آیت 13 بروج کی 11 آیت اوس د دې سورہ نحل دا آیت د سورہ سجدے او د زخرف او د احقاف د سلور نه دا معلومیږي چې جنت کې داخله د اعمالو د وجه نه وي ځکه بما کنتم تعملون او بما كانوا يعملون کې با سببیه راوړې ده چې داغه ما بعد د ما قبل د پاره سبب وي او حج بروج او روم والا آیاتونه چې دی غینه معلومیږي چې په جنت کې داخله صرف د الله فضل سره وي اعمال سره بنوي یو جواب د دې روح المانی خازن وغیرہ ورکړی دی چې اگر چې جنت کې داخله د اعمالو د وجه نه وي خو د اعمالو توفیق هم د الله د جانب نه وي کنه اعمالو توفیق څوک ورکوي خو الله ورکوي کنه نو د اعمالو توفیق د چا د جانب وي د الله د جانب وي پروګرام باندې کو استاد تی پی زو کور کې به په خبر واغسته به صوبې خوري ملته نه ته نیوی کور کې دی وي دا خدای کنه زه سره بیا رابطه کوم ټیک ده زه سره بیا رابطه کوم ټول پسې صحیح خجی نو د خازن وغیرہ روح المانی چې جنت کې داخله د اعمالو د وجه نه وي مگر د اعمالو توفیق د الله د طرف نه وي پس حقیقی دخول د جنت د الله فضل له او سبب ظاهری او عادی د اعمال دي لہذا وړومبني سلور آیاتونو کې سبب ظاهری او عادی مراد دي او اخیری درو آیاتونو کې سبب حقیقی مراد ده سبب حقیقی نو بیا پکې تعارض نشته جلالین جواب ورکړی دی چې دخول جنت د الله فضل سره وي او ترقی درجات د اعمالو سبب سره وي پس وړومبري سلور آیاتونه رفع درجات سره متعلق دي او اخرنی درې آیاتونه نفس دخول جنت باندې محمول دي اوس چې دنه په دې کې تعارض پاتې نشي دواړه جوابونه چي دي پوه شوې بګنه پړمبي جوابم په دویم جوابم کنه چې دخول جنت د الله فضل سره وي ترقی درجات د اعمالو سبب سره وي او جنت تتلل به د الله فضل سره نور په بر تلل به اعمالو سره کنه نړمبني سلور آیاتون رفع درجات سره متعلق دي او اخري درې آیاتون نفس دخول جنت باندې محمول دي فلا تعارض به تعارض نه جوړي او دلته وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء د مشرکین شبهات بیانې وای هغه کسان چې مشرکان دي لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء
کچره غوښته وی الله تعالی مونږ به عبادت نو کړی داغه نه علاوه د سیز نحن ولا باونا نه مونږ نه مونږ پلار نیک ولا حرمنا من دوني من شيء او نه مونږه ولا حرمنا من دوني من شيء نو مونږ داغه نه علاوه څه شی حرام کړو كذلك فعل الذين من قبلهم هم دارنګ کوي هغه کسان چې مخکې دینه فعل على الرسل الا البلاغ المبين فهل على الرسل نشته پر رسولانو باندې الا البلاغ المبين مگر رسول ظاهر ولقد بعثنا في كل امه رسولا خامخا پتاکک سرا لګل دمږه په هر امت کې یو رسول ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت دا چې عبادت کوي دا الله واجتنبوا الطاغوت او ځان د طاغوت نه بچو ساتي فمنهم من هدى الله پس دا غینه بعض داسې چې هدایت ورکا الله تعالی او منهم من حق علیه الضلاله او بعض هغه چې الله په گمراهی په ثابت کړه فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین وګرځي پزمکه کې پس نظر وکي چې څنګه وانجام د مکذبینو ان تحرس علی هداهم که چرتا سو حرس کوي دا غي په هدایت باندې نو فإن الله لا يهدي من يضل پس الله هدایت نو ورکي څوک چې گمراه شو مالهم من ناصرین نبوي د پاره څوک مدد کوونکی واقسموا بالله جاد ایمانهم قسمون خریدي په الله باندې سخت قسمونه لا يبعث الله من يموت برم د توحید ذکر او مخکې د قیامت ذکر دی اوس واقسموا بالله جاد ایمانهم لا يبعث الله من يموت قسمونه خوري په الله باندې سخت قسمونه چې الله به چې څوک مړ شنو هغه به الله نه را پاسي بلا ولنا يبعثون را پاسي به الله وعدا عليه حقا الله وعده چې کوم کړي دا خو حق ده ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پويږي نه وعدا أي وعد الله وعدا وعدهم الله وعدا حقا وعدا عليه حقا وعدا حقا ولكن أكثرهم لا يعلمون ليبين لهم الذي دپاره دي چې ظاهر کی هغه کسان ولا ليبين لهم چې ظاهر کی دیتا الذي يختلفون فيه هغه چې اختلاف کوي په دې کې وليعلموا او د پاره دي وليعلم الذين كفروا د پاره دي چې او پیجنې هغه کسان چې کافران دي چې انهم كانوا كاذبين چې پتا کې سره دا دروغجن دي انما قولنا لشيء خبر دا د بلنا زمونږ قول دی او سیس د پاره دا ردنا او کله چې مونږ دا غیره د کو نقول لو كن فيكون مونږ وایو چې دا شت فيكون پس غشیا غسه والذین اجروا فی الله او هغه کسان چې هجرت وکړه په لار د الله کې من بعده پس داغنا من بعد ما ظلموا ما قبل سره رب دا دی چې قیامت اول ذکرو بر ذکر د قیامتو هغه نه مخکې د توحید ذکرو اوس د رسالت ذکر شروع شو وما ارسلنا من قبلك الا رجالا او توحید رسالت قیامت دا ټول بنیادی مسائل دي نو دا الله څخه بار بار بیان کړی او دې مسائل کې مسلمانانو ته مشکلات هم ډیر راځي نو والذین هاجروا اغکسان چې هجرت وکړه فی الله من بعد ما ظلموا فی الله ای فی سبیل الله پس دا غنج باغی باندې ظلم وکړي شل نو بو انهم نخامخم بدیل خبر ورکو فی الدنیا حسنه تو دنیا کې لنبوئ انهم من بعد امتحان اغلب دنیا کې حسنتن خبر بور کو دی لمونگا په دنیا کې حسنتن د نیکه ولا اجر الاخرته اکبر او خامخ اجر د اخرت چې دی غلوې دی لو كانوا يعلمون کچری دی پوي دی الذين صبروا على ربهم يتوكلون کسان چې صبر وکاو په خپل رب باندې توکل کوي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم
او ندی لګلی مونږه مخکستانه الا رجالا مگر سړی نوحي الیهم چې مونږه وحی کړی دا غي طرف ته نو فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون فاسألوا اهل الذکر پس سوالو کوي د اهل ذکر نه تاسو کې ان کنتم لا تعلمون کې چریتا سو نه پويږي توحید رسالت او قیامت دا بنیادی مسائل دي بندو ولې بند نه تار ولا اوخذ وبندو دا بنیادی مسائل دي نو ځکه دا الله بار بار ذکر کړو او په دې کې مسلمانانو ته مشکلات هم ډېر راغلي دي شان نزول دا د صاحب مدارک دا شان نزول ذکر کړی دی چې کله قریش وی چې الله د دین عظیم مرتبه والده چې څوک بشر رسول کی راوی لیږي نو الله دا آیاتونه نازل کړو چې ما ارسلنا من قبلک الا رجالا مگر دا سړي نوحي الیهم فاسألوا اهل الذکر چې مونږ وحی کوو غي طرف ته فاسألوا اهل الذکر پس تاسو کې د اهل ذکر نه ان کنتم لا تعلمون که چرتا سو نه پويږي بالبينات والزبر بالبينات والزبر ارسلناهم بالبينات مونږ ولېګل دی له واضح دلایل سره والزبر او په صحیفو سره وانزلنا اليك الذکر او مونږ نازل کتاب باندې ذکر لتبين للناس د پاره دې چې ته واضح کې خلق د پاره ما نزل الیهم کم چې نازل کړی شي په دې باندې ولعلهم يتفکرون او خایږي چې دې فکر وکي افامن الذين مكروا السيئات آیا پس پامن باندې دي هغه کسان مکروا السيئات چې بد تدبیرونه کوي ان يخسف الله بهم الارض ان يخسف الله دا چې الله تعالی به وردن کې دی پس مکه باندې او یاتیهم العذاب یا براشی بدی باندې عذاب من حيث لا يشعرون داسې زین چې دی به شعور نه لري جدا جدا کا دی لګ ورا خوا کا چې دی به شعور نه لري او ياخذهم في تقلبهم یا براؤنی سیدی در فی تقلبهم پگرزی دو کے فما هم بمعجزین پس ندی دی عاجز کون کی او یاخذهم على تخوف یا براؤنی سیدی در على تخوف یرور نپس مع تخوف سرد يرولو على تخوف اي مع تخوف دوڑا معنی کی قاموس کشاف بیزاوی ابو سعود وغیرہ کی تخوف معنی دا تنقص پکمول سرا فإن ربكم لرؤوف الرحيم اولم يروا آیادین نوینی الى ما خلق الله آغتا کم چې پیدا کړی دی الله تعالی من شیء سسیز لره يتفوؤ ظلاله يتفوؤ چې اوړي سورې د عن الیمین د خي طرفنا والشمائل او د ګس طرفنا سجدا لله وهم داخرون عن الیمین د خي طرفنا او د ګس طرفنا د یمین لفظ مفرد او د شمائل لفظ جمع ذکر کړ وجہ جواب ادا دے چې دلته اول چې کوم د ما لفظ دی هغه لفظا مفرد او معنی جمع دی
مانن جمع ده نو ځکه د لفظ لحاظ وکړو یمین مفرد راړه او د معنی لحاظ وکړو شمایل جمع راړه اکثر تفسیرونو کې دغه جواب ده سجدا لله وهم داخرون او دای سجده کوونکي هم داخرون کې هم ځکه وی چې تغلیب ده د ذوی العقول د غیر ذوی العقول سره ځکه ما خلق الله کې صرف انسان خو نه دی کنه باقی سيزونه هم دي انسان خو اشرف المخلوقات ته نو ځکه وی چې هن ځکه هم وی هن نه وی ولله ما فی السماوات او د الله د پاره دی هغه سيزونه چې اسمانونو کې دي او ما فی الارض او کوم پزمکو کې دي من دابتن د زنده سرونه والملائکه هم لا استكبرون او ملائکه او وهم لا استكبرون او دې تکبر نه کوي فائد عثمانیه کې دي چې دې آیت مبارکه او د دې په شان نور آیاتونه یو بل آیت 25مه سپاره کې دینه معلومیږي چې اسمانونو کې یو دابه قسم څه زناور دی علامه علوسی رحمت الله علیه د دې دابې نه هغه وایي چې د دې دابې نه مراد په دغه ځای کې فرشتي دي لیکن رستو هغه په خپل باندې وایي چې والملائکه خو بیا رستو راغله دي او وو پکې عاطفه ده او عطف مغایرت غواړي نو هغه وایي چې دابه جدا شي ده ملائکه جدا شي ده وهم لا يستكبرون يخافون ربهم يريق دي د خپل ربنا يخافون ربهم دا لا يستكبرون د ضمیر نه حال له یعنی غي تکبر نه کوي په دې حال کې چې غي یریږي من فوقهم په دې کې دوه قول دي کدا د يخافون متعلق شي نو معنی به وي چې هغه یریږي چې چرته بدای باندې د برن عذاب رانه ولي او کده دویم تفسیر دا دی چې بربهم نه حال له نو بیا به معنوي چې هغه د خپل رب نه یریږي په دې حال کې چې هغه غالب دی چې هغه غالب دی نو يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون او کي آغا چې د کوم ورته حکم کې دی شي وقال الله لا تتخذوا للتلاوة التنه مراخ کا کنه روانه کوي دا تاو کړ
اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. سورة نحل 51 نمبر آیت. بر ذکرو چې ټول کائنات د الله مخې ته جھکاو دی. مخکې الله ځکه وفرمایل چې لا تتخذوا الهین اثنین. صاحب کشاف وایي چې د الهین نه بعد اثنین ضرورت نو، او د الہ نه بعد د واحد ضرورت نو. بیا دا ولې راوستو؟ دا په دې وجه چې په توحید کې څومره تاکید وشي نو دا بهتر دی. نو دا تاکید د پاره راوستو. نو فرمایي چې وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد. دا یو الله دی، فإياي فارهبون. پس خاص زمانه پس یریږي. وله ما فی السماوات، او داغه د پاره هغه ټول سيزونه دي چې اسمانونو کې دي پزمکو کې دي. وله الدین واصبا، داغه د پاره عبادت ته همیشه. افغیر الله تتقون، آیا پس د الله نه علاوه تاسو د بل تتقون تاسو یریږئ. وما بكم من نعمت، کم چې تاسو سره د نعمت فمن الله، د الله د جانب دی. ثم اذا مسكم الضر، بیا چې کله ضرر رسیږي تاسو ته ضرر، فالیه تجأرون، پس هغه طرف ته بیا چغې وهئ. ثم اذا كشف الضر عنكم، بیا چې کله کشف الضر عنكم لرګي ستاسو نه ضرر، اذا فريق منكم بربهم يشركون، بیا یو ډله ستاسو نه په خپل رب باندې خپل رب سره شریکان جوړي. لیکفروا بما آتیناهم، د پاره دی چې انکار وکي، بما چې کفر وکي، بما آتیناهم په هغه چې کوم موږ دی له ورکړي دي. ای اعطیناهم من النعم، چې موږ کوم نعمتونه ورکړي د هغې ناشکري وکي. نو فتمتعوا، پس تاسو فایده حاصله کوي. فسوف تعلمون، پس زر دی چې پویه به شئ. ویجعلون لما لا يعلمون نصیبا، او مقرر کړي دي لما لا يعلمون نصیبا، چې خبر ورته نشته د پاره د هغه چا چې خبر هم ورته نشته، هغې د پاره مقرر کړي نصیبا څه حصه. مما رزقناهم، د هغه مال نه چې کوم موږ دوی له ورکړی دی. تالله، قسم مې دوی په الله باندې، لتسألن عما کنتم تفترون، خامخا تاسو نه به تپوس کیدی شي د هغه افترا باره کې کومه چې تاسو جوړوئ. ويجعلون لله البنات ويقولون الملائكة بنات الله، دی وی چې ملائکې د الله لونه دي. نو ويجعلون لله البنات، جوړی د الله د پاره لونه. سبحانه، پاک د ذات داغه. ولهم ما یشتهون، او دی د پاره هغه څه دي چې دی غواړي. ولهم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما یشتهون. الله له لونه جوړ کړي او ځان له چې څه غواړي لکه زامن. لکه دې وګورئ ورپسې قرینه ولهم ما یشتهون، ځان د پاره هغه لکه زامن چې کوم د اشتها کوي. واذا بشر احدهم بالانثى، اوس الله له لونه ثابتوي. واذا بشر احدهم بالانثى، او کله چې زیر ورکړی شي دی کې یو کس له په لور سره، نو ظل وجهه، شي مخ د مسودا تکتور وهو کظیم، او دې بیا زړه خوري. یتوارا من القوم، پټ ګرځي د قوم نه، من سوء ما بشر به، د بدۍ د هغه زیري نه چې کوم دله ورکړی شوی دی. ایمسکه علی هون، آیا پاتې کړو دی لرا علی هون، آیا پاتې کی اوس دی حمل لرا یا دی غم لرا. علی هون ای مع هون، سره د رسواینا. ام یدسه فی التراب، یا خورو کې اومنډي، یعنی دغه لور چې دا اوس پاتې کی که په خورو کې اومنډي. دې حده پورې دې طریقه وه د مشرکینو چې زنانه په حالت د امید کې وه، نو د کوی په یو ډپه به ولې یو خپه کېښوده، په بله خپه وبې دروله. دومره جهالت. نو بیا به یې کتل ډایڼه به ورته ولاړه وه چې دغه وخت کې به الله اولاد ورکړو، داسې به ورته لاس نیولی و چې وبې کتل جینۍ ده، نو لاس به یې داسې که نو کوی ته به یې پرېښوده، او چې وبې لکه هلک دی نو بیا به یې مبارکۍ ورکولې. داسې ظالمانو، یعنی د ظلم انتها به یې کوله.
داسې ډېر دا دی بیت الله شریف کې که تاسو خیال کړی دی مغرب طرف ته باب فهد چې دی نو په دغه طرف باندې هغه زیړه چاردیواري چې تاو ده دا هغه قبرستان دی چې دا ژوندی به کوم کې خښولي ام یدسه فی التراب الله فرمای الا سا ما يحكمون ډېره بده فیصله ده چې دی کوي للذین لا یؤمنون بالآخرة د پاره د هغه کسانو چې ایمان نه راړي بالآخرة په آخرت باندې مثل السوء بد مثال دی ولله المثل الاعلى او د الله د پاره بهترین مثال دی وهو العلیم الحکیم او هغه علم والده حکمت والده ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما قبل کې ما فی السماوات و ما فی الارض کې د ارض لفظ اولستو او برد نافرمانو ذکر دی چې چا الله د پاره جنکه ثابتولې لونه اوس د الله د نعمتونو انکار وکړو وی فرمایل چې د دې ظلم د وجنا الله ک نیول غواړي نو پزمک باندې بس دابا پرین دي اوس دلته یو سوال پیدا کیږي تفسیر کبیر روح المانی ابو سعود خازن وغیرہ کی دي چې ګناه د کوي ناس او نیول دي دابا نو دا خو د انصاف خلاف ته بیا چې چېرې د ظلم کوي نو الله په ځمکه باندې یو دابم نه پریږدي دا خو ظلم شو ولو یاخذ الله الناس بظلم ما ترك عليها من دابه د دې دوه جوابونه دي کتابونو کې درج دي مشهورم دي هغه دواړه یو دا چې دابه عام دابه مراد نه دي بلکې انسانانو کې نفس دابه مراد ده ما ترك عليها من نفس دابه یعنی انسانانو کې یو نفس ګرځېدو والا دا به نه پرېږدي او قرینه په سیاق او په سباق کې شته ولو یاخذ الله الناس بظلمهم او مخکې وفرمایل ولکن یؤخرهم او دویم جواب دا ده چې الله انسانانو ګناہوں د وجه نه ونیول پس مکه به دابه نه پرېږدي ځکه چې د انسانانو خو د دې د ظلم د وجه او دابه به ځکه نه پرېږدي چې دې ضرورت پاتې نه شو دا ټول څیزونه خو الله د انسان دپاره پیدا کړي دي چې انسان نه وي نو د دې بیا ضرورت نشته دابو مابو دابه د ظلم د وجه نه بلکې د ظلم د وجه نه بلکې د حکمت د وجه نه چې دې ضرورت به بیا پاتې نشي نو دا دابه په دې وجه ختميږي ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى لیکن مؤخر کوي دي لره تر اجل مقرره پورې نو هغه قرینه به کوم معلومه شو کنه چې دې مؤخر کوي نو خو انسان له عذاب نه ور کوي کنه فاذا جاء اجلهم پس کله چې راشي دی اجل لا استاخرون ساعه نبي ساریږي او غړې ولا استقدمون نبا مخکیږي ويجعلون لله ما يكرهون ګرځي د الله د پاره کم چې ځان د پاره خوخی ګرځي د الله د پاره ما يكرهون کم چې ځان له بد غني وتصف السنتهم الكذب وتقول السنتهم الكذب بیانې د دې جبه ان لهم الحسنى چې دې د پاره جنتونه دي لا جرم الله و یقینی خبره ده ان لهم النار دې د پاره خور دي وانهم مفرطون او دې ورته وړاندې کولیش تالله قسم دې په الله لقد ارسلنا الى من قبلك خام خالق لهم نور امتون تمکستانه فزين لهم الشيطان اعمالهم پس خستکړو دې د پاره شیطان عملونه دې فهو وليهم اليوم پس هغه دې ملګری دې نن ورځ ولهم عذاب الیم او دې لپاره عذاب دردناک دی وما انزلنا عليك الكتاب نازل کړه مونږه پتا باندې کتاب الا لتبين لهم مگر د پاره دې لتبين لهم چې ته ظاهر کې دې لپاره الذي اختلفوا فيه هغه چې د اختلاف کړه د پاغي کې وهدن او هدایت ورحمتا او رحمت لقوم يؤمنون د پاره دا قوم چې د ایمان راړي والله انزل من السماء ماء الله تعالی راوري د اسمان نو بول را فاحيا بالارض
پس ژوندې کوي په هغې سره ځمکې لره بعد موتها پس د شاړېدو د هغې نه ان فی ذلک لآیه په تحقیق سره په دې کې خامخا نشاني ده لقوم دپاره د هغه قوم یسمعون چې هغوی اوري وان لکم فی الانعام لعبره په تحقیق سره ستاسو دپاره په دې څاروو کې خامخا عبرت دی لعبره اولم د توحید دلایلو دلته هم د توحید دلایل دي اوس وان لکم فی الانعام لعبره ستاسو دپاره په دې څاروو کې خامخا عبرت دی نسقیکم مما فی بطونه نسقیکم مما فی بطونه مونږ اسکو په تاسو باندې د هغه نه کوم چې په خېټو د دی کې دي سورہ مومنون اتلسمه سپاره کې 21 نمبر آیت کې د دې تفسیر شته خو دویمه خبره دام ده چې الته من بطونها ده الته د مؤنث ضمیر دی دلته د مذکر دی د دې جواب امام بخاری رحمت الله علیه کتاب التفسیر کې ورکړی دی هغه وایي چې الانعام یذکر و یؤنث لہذا دلته مذکر الته مؤنث دا احسان جواب دی اسی نور خبرې په دې کې ډېرې دي خو بس دا احسان جواب دی نو من بطونی من بین فرس و دمن د وینې د ګوبر په منځ کې لبنن خالصا خالص پی سائغا للشاربین چې لذیذ دی دپاره د څکونکو ومن ثمرات النخیل او د کجورو د میوونه ومن ثمرات النخیل والاعناب او د انګورونه تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا حاصلوي تاسو د هغې نه سکرا نشه ورزقا حسنا او رزق حسن اصل کې دا سورة النحل مکی دی او په مکه کې شراب حرام نو دا دلته ځکه داسې ویلي دي ښه دا په 6 هجري کې حرام شو مدینی زندګۍ کې په 6 کال باندې نو دلته ځکه به طور نعمت ذکر کړو دوی معنی دام نه چې سکرن معنی د نشي هم راځي لیکن د میټاس معنی هم راځي نو هغه د میټاس معنی هم دي ځای کولی شي خو بس دا اسانه خبره چې دا مکی دی نو تتخذون منه سکرن تاسو د هغې نه حاصلوئ خوږوالی ورزقا حسنا ان فی ذلک لآیه په تحقیق سره په دې کې خامخا نشاني ده لقوم دپاره د هغه قوم یعقلون چې د عقل لري واوحى ربك الى النحل او وحی کړی دا تا رب ستا نه وحی کړی دا رب ستا یعنی خبر کړی رب ستا الى النحل دی مچایتا ان اتخذی من الجبال بیوتا دا چې جوړ کا په کورونو کې په غرونو کې کورونه خپل د وحی معنی دا ده چې الله د هغې فطرت کې دا خبره واچوله دا نه چې جبریل امین راغې مچای ته ووی و الله د هغې فطرت کې واچوله الى النحل د مچۍ ته د دې ملکه دا ملکه چې ملکه دا دوی ټول چې کومه نطفه اچوي نو په یوه خانه کې اچوي نو هغې کې چې کوم مارمچۍ جوړ شي نو هغه د دوی ملکه وي هغه د دې ګبین مخې ته ولاړی نو چې کومه مچۍ راځي نو هغې له خوله بویي نو دوی نظام ډېر مضبوط دی ډېر سخت ډېر منظم فوج دی د مچو چې ملکه څنګه کومه یو راشي خوله ورله بوی کوي چې د کومې په خوله کې غلط یا زهریلی څه شي په هغه ځای ته سر قلموي پکې دا نه چې اورېږه عدالت ملتوي شو سبا پورې او 10 ورځو پورې بل ورځ به بیا فیصلې بس خو چې راځي چې په خوله کې لږ زهریله مواد ډایرکټ سر قلموي ښکته ولي ډېر مضبوط نظام دی بجلیګر مولانا والا چې بس راځي او کروڑ ته نه 17 کا حلال کا دا ټول سړي زامن کېږي که نه کېږي داسې دا د مچو نظام دی په هفته کې دا ملکه چې دا په هفته کې د 6,000 نه تر 12,000 پورې دا گئے چی 6,000 نه تر 12,000 پورې او د ګبین خانې اکثر د 20,000 نه تر 13,000 پورې د ګبین خانې دا د بر علاقو کې ورله هغې ډېر ښه سیټینګ کړی موږ د روجې نه لږ مخکې بره د دې خال نه بره یو علاقه وه مانې خو ځای نوم هېر شو بره علاقه وه هغې کې
مونږ د شپې ورسېدو شپې 2 بجې وې که 1:30 2 بجې وې چونکې اوږد سفر نه روان وو نو مونږ شپه کې ورسېدو نو هلته بیا سهار مونږ چې واشروم ته سهار هغه واشروم کې هغې په هغه روشندان کې اوس داسې یو ګول کټوی غوندې پکې پرته ده دا د خاورې کټوی ما وی چې دا څه کیسه ده ما هغه اودس چارامو کو بیا رالم سوچ سړی چې څه شی ووینو نو خامخا هغه تجسس پیدا شي چې دا پکې لکه نو ما وی که دا د نور د منې کولو دپاره هم دی د دې تختم لګولی شو لرګی خو دې مفت ورکړی دی دا خو مونږ خلک لرګي پسې ګرځو که داسې بل څه شی لګېده زه ټیک داړو لګو نو خښته به یې لګولې وه چوکه به نو کټوی لګولو ته څه ضرورت و دی دی یاره صبر نه شو ما کسان نه مې تپوس وکړم کټوی هم لګولې دا څه شی دی کارو دره کې کارو دره وه نو هغه چې هغه کټوی هغې ما ته ویې دا خو یې دی کې وي دا مچی راځي دی کې ګبین جوړوي دا مونږ ته دی ته ځای په ځای دا لګولي دی راشي دی کې ګبین جوړ کړي ځان له خپل بیا په هغې کې د دې مچو خپل یو نظام دی ډېر عجیب دی په هغې چې پوهېږي دا دې خلکو خو ویلي د دې هغه اصول خو د حیات الحیوان چې دی په هغې کې په ډېر ښکلی باس شوی دی ډېر منظم نظام یې دی بالکل لکه دا سالاران چې که نه داسې نظام یې دی دی په شان ټوله دنیا وایي دی خو پې ابجیکشن هم کړو دا سالاران دای وی کوم ځای نه مسلح فوج مې اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال وخت په ځای کېږي اوس ان اتخذي من الجبال دا چې جوړ کړي په کورونو په دې غرونو کې کورونه او من الشجر او د ونو نه ومما يعرشون او کوم ځای کې چې چتونه جوړي ثم كلي من كل الثمرات بیا خوري هر قسم میوه فسلکی سبل ربک ذللا پس فسلکی پس لار اونیسی سبل ربک د خپل رب لاري چې دي ذللن چې صاف پرتی دي ګرځي پکې یخرج من بطونها روباس یې د خېټونه شراب مختلف الوانه شراب مختلف الوانه چې دا غیر رنگونه مختلف وي ابيض اسود احمر فی شفاء للناس دا نری مچې چې هغې تک زیړ ګبینې د نور هغه لږ سوروالی کوي بیا چې لږ پوخ شي بیا هغه توروالی کوي نو دا ځکه ټول رنګونه په دې کې شفا د خلکو دپاره ان فی ذلک لآیه په تاکي سره په دې کې خامخا نشاني ده لقوم دپاره د هغه قوم یتفکرون چې هغوی فکر کوي والله خلقکم ثم یتوفاکم الله تعالی پیدا کړي تاسو لره بیا به مړی تاسو لره ومنکم من یرد الی ارذل العمر تاسو نو بعضې هغه وي چې هغه به زوړ عمر طرف ته ځي ارذل العمر ته لکۍ لا یعلم بعد علم شیئا دپاره دی چې بیا نه پوهېږي په هغه څه لکۍ لا یعلم چې نه پوهېږي بعد علم پس د علم نه شیئا کثیرا په ډېرو څیزونو باندې ان الله علیم قدیر پتا کی سره الله علم والد قدرتون والد والله فضل بعضکم على بعض والله فضل بعضکم على بعض في الرزق ما قبل سره رب داده چې بر توحید دلایلو مخکې د یو مثال په ذریعہ د شرک رد کوي چې یو سړی دی هغه سره یو غلام دی وینځي دي هغه د ملک یمین دی اوس د آقا او د غلام فرق صرف اعتباری دی حقیقی فرق خو نشته دیم انسان دی غم انسان دی چې د کوم لوازمات دي هغه د غم دي نو دواړو یو شان لوازمات دي نو اعتباری فرق دا دی چې هغه برای نام آقا دی او دی برای نام غلام دی الله فرمایي چې تاسو سره کوم ځمکې کارخانې او دا سونا چاندي هرڅه دي تاسو به دا ګواره کوئ چې ستاسو دا غلام په دې کې تاسو سره شریک شي یا تا سره نوکر دی او سبا هغه د برابرۍ شرکت غواړي تاسو ټول به د امیر صاحب سره شریک شئ دی به ومني چې دا ټول امیران شي ما سره نه مني دا بل هم والله که ومني یو هم نه مني چېرته مني څوک دا وګوره څنګه غوبل دی یوی کرسی به وي که نه پلان کې مولانا کرسی دپاره راشه ته په کرسی ځان نه چې هر څه پې ورکې خیال مو د کرسی ته انو څوک به دا ومني چې زه به په دې کې ځان سره څوک شریک کم بل څوک نه شریکوي
نو الله فرمایي چې تاسو خپل غلام ځان سره خپل دولت کې شریکول نه منئ او دام ذهن خواب و خیال کې ناراضي نو بیا لک خیال وکړئ دا الله مخلوق هغه پیدا کړی دی نو هغه سره څنګه شریکوي والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم کوم لچی غرواله ورکړي دي اغي ندي رسون کی د خپل رزق اغه تا چې دوی په مالکان دي غیله خو نور کوي هغه رزق فهم فی سوا چې ګندې پاغي کې برابر شي اف بنعمت الله یجحدون آیا په نعمت د الله تعالی انکار کوي والله جعل لكم من انفسكم ازواجا الله غزاد ګرځولي استاسو د پاره استاسو د انفس من انفسكم استاسو د نوعنا ازواجا ببيان استاسو وجعل لكم من ازواجكم بنينا او ګرځولي استاسو د پاره د ببيان استاسو نه بنينا زامن وحفظه وسي ورزقكم من الطيبات رزق در کړه در لپاک افبالباطل يؤمنون آیا په باطل باندې ایمان راوړي و بنعمت الله هم يكفرون او په نعمت د الله تعالی باندې د انکار کوي ويعبدون من دون الله او عبادت کوي د الله نه علاوه ما دا غچالا يملك لهم رزقا چې هغه مالکان نه دی د پاره د رزق من السماوات والارض اسمانونو د زمکو نه شي اندي سیز ولا يستطيعون او نه طاقت لري فلا تضربوا لله الامثال صفا دې اوس افهم هغه چکا افهم وای وته دې وکي فلا تضربوا لله الامثال پس تاسو ما جوړوي د الله بیانوي الله د پاره مثالونه ان الله يعلم وانتم لا تعلمون پتا کې سره الله تعالی يعلم پويږي او تاسو نه پويږئ دې جنتی دې ځکه دې غیبت ناوري رواني خبر ارسو کوي خو ضرب الله مثلا بیان الله تعالی مثال عبدا مملوکا یو د عبد مملوکا چې نه څه شي غستې شي نه خرصول شي دغه د غلام سودا چی تاسو ویلي دی به شرع د فقہ کتابونو کې چې موقوف وي د مالک په اذن باندې دا څه ده کنه نه څه شي غستې شي نه خرصول شي حتی کہ داغه د نکاح باب هم دغه سي او یو د آزاد چې غل الله وي مونږ رزق حسن ور کړی دی کلاو تور باندې مخفي تور باندې خرج کولم شي دا دواړه برابرې دي شي یعنی مالک او مملوک نشي برابرې دي نو بنده او خالق د څنګه برابرې ضرب الله عبدا مملوکا ضرب الله مثلا الله بیانې مثال عبدا مملوکا د غلام مملوک لا يقدرون على شيء لا يقدر على شيء چې هغه قادر نه دی پس سیز باندې ومر رزقنا منا رزقا حسنا چاله چې مونږ رزق حسن ورکړی دی فهو ينفق منه سرا وجهرا اخرج کوي دا غینا سرا وجهرا پټو ښکارا هل يستوون ايدا برابر دي الحمدلله پاکی دا الله لرب الاکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د دین نه پوي وضرب الله مثل الرجلين او بیان مثال بیان الله د دوو کسانو احدهما ابکم یو بکی ګونګې ده لا يقدر على شيء پریس قادر نه ده وکل على مولا او خپل مولا باندې هغه بوج ده اينما يوجه لا ياتي بخير کم خواچ متوجه کیږي را تک نه کوي په خیر سره الله د موحد او مشرک مثال بیان کړی دی یو د ګونګې چې پریس قادر نه ده بوج ده په خپل آقا باندې کم خوای چلیږي کار رواني او راضي کار سمینا نو دی واغه سړی چې حکم کوي د عدل سره دواړه برابرې دي شي دا مثال دی د موحد او د مشرک چې مشرک اب کم دی چې اس دلیل په شرک باندې نشي پیش کوله او دویم عدل او انصاف خبري بیانې نو موحد او مشرک برابرې دي شي نو الہ حقیقی او استاس خود ساخته الہ دا برابری دی نشي هل یستویه آیا دا برابر دی ومن یامر بالعدل او څوک چې حکم کوي په عدل سره او علی صراط مستقیم او هغه په صراط مستقیم باندې دی ولله غیب السماوات والارض برد الله د خلق او د رزق صفاتو مخکې د علم صفت بیانې چې د غیب داغه صفت ته د بل چانه دی ولله غیب السماوات والارض وما امر الساعه ند حکم د غړې الا كلمح البصر وما امر الساعه الا كلمح البصر
مگر دسترګو رب او هو اقرب یا دینم نږدې امر الساعه من قدرت الله ان الله على كل شيء قدير الله پر یو څه قدرت لرونکی دی والله اخرجکم الله راو باسل تاسو لره من بطون امهاتکم د خېټو د میندو تاسو نه لا تعلمون شيئا تاسو پس نه پوهی دی وجعل لكم السمع والابصار وی ګرځول تاسو د پاره په خپل قدرت سره سمع او ابصار والافئده او زړونه لعلکم تشکرون خایږي تاسو شکریا ادا کوي الم يروا آیا دینویني الى الطير مرغه طرف ته مسخرات فی جو السماء چې دا الله مسخر کړی دي په هوا د اسمان کې په وسط د اسمان کې ما یمسکون الا الله ندی ساری کړی دا مگر الله زکه چې دغه ځای نه خدا را غورځیدیم شي والله ودرولی دي بره په هوا کې ان فی ذلک لآیات پتا کې سره پدې کې خامخا نشانات دي لقوم یؤمنون د پاره دا قوم چې ایمان راړي والله جعل لكم من بیوتکم الله تعالی ګرځولې دي تاسو د پاره من بیوتکم د کورونو تاسو نه سکنن موازی د آرام وجعل لكم من جلود الانعام ګرځولې تاسو د پاره سرمنې د زناورو بیوتن داغه نیم در لکورونه جوړی تستخفونها چې سپک دی پتا سو چې لکه په سفر بتلل نو دا د زناورو سرمنې هغه وخت کې دا بدی سره وي اوبه ځان سره وړل ته به تیار کور جوړ کو لکه اوس چې خلک د خیمه وغیرہ جوړي یوم ظعنکم روز د سفر ستاسو و یوم اقامتکم په روز د اقامت ستاسو ومن اصوافها او د ګډ د وړینا او بارها د خانو د ویختونه واشعارها د بيزو د ویختونه اساسا سامانونه ومتاعا الى حين او فائدہ تر لګي مودې پورې الى حين هو ما يحتاج اليه في البيوت چې کورونو کې ورته ضرورت څومره پورې راځي اساسا ومتاعا کې جمل والدا فرق کوي چې اساس هغه سامان دی چې د کور نه بهر استعمالي دي شي او متاع هغه سامان دي صرف کور کې استعماليږي مثال په تور باندې قالین وغیرہ صرف کور کې استعماليږي اوس قالین سوګزان سره بار نوړي تاسو کې چا ځان سره قالین راوړې نه دراوړې دا شته یو نه صحیح نو والله جعل لكم او الله تعالی ګرځولې دي تاسو د پاره مما خلق ظلالا کم پیدا کړی دي سوري وجعل لكم من الجبال اكنانا ګرځولې تاسو د پاره د غرونو نه اکنانن د پټې دوزه وجعل لكم سرابيلا او ګرځولې تاسو د پاره کپڑے تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم داسې کپڑے چې بچ کی تاسو د ګرمۍ نه وسرابيل تقيكم باسكم چې هغه تاسو د جنگ نه بچ کی نو د سرمنو هغه داسې پوګه باندې چې به واچون تور وراله نو سرمن به کټ نکړه نو بچ کېدا په دې سره نو تقيكم باسكم كذلك يتم نعمتهم دارنګي پوره کوي نعمت خپل علیکم پتا سبحان لعلکم تسلمون خایږي تاسو اطاعت کوي فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين کچره مخواړو نو پتا کی سره خبر داد بلنه پتا باندې رسول ظاهر دي يعرفون نعمت الله يعرفون بجني يعرفون نعمت الله نعمت دا اللہ تعالی ثم ينکرون بیات انکار کوي واکثرهم الکافرون اکثر د دین کافران دي ويوم نبعث من كل امه شهيدا پکمورس چې الله را پاسي د هر امت نه یو گواه ثم لا يؤذن للذين كفروا بیا به اجازت نشي ورکې دی هغه کسانو ته چې کافران دي نو یوم نبعث من كل امه شهيدا بر توحید مسله او مخکې د قیامت مسله ده اوس دغه چې مشرکین وب د قیامت سختۍ سره انکار کو بس وی دا دنیا ژوند دی اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لخلقا جديدا بیا به دوباره انا لمبعوثون خلقا جديدا دی بداوي الله دا غي جواب ورکو وهم ولا هم يستعتبون او نبدي توبه قبول شي وإذا رأى الذين ظلموا أو كلچوين ياغ کسان چې ظالمان دي العذاب عذاب لر فلا يخفف عنهم نو کمول شي دین ولا هم ينظرون نبدل مهلت ورکی دیشي
وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا کله چې ویني هغه کسان چې شرک یې کړی شرکاهم خپل شریکان قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا دی بوئی چې رب زمونږ دا زمونږ هغه شریکان دي الذين كنا ندعو من دونك د چا چې مونږ عبادت کوستانه اله وفالقوا إليهم القول پس او بغرزوی دی ته خبره انکم لکاذبون چې بتا کې سره تاسو خامخا دروغجنی والقوا الى الله يومئذ السلام او بچي او بغرزي دي الى الله الله طرف ته يومئذ پدغرد السلام صلح وظل عنهم ما كانوا يفترون او ركبشي دينما آغا كانوا يفترون چې دای کوم افترا کولا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله آغا کسان چې کفر وکي وصدوا عن سبيل الله او من کی د لارې د الله نه نزيدناهم عذابا من بزیات کو دي در په اعتبار د عذاب سره فوق العذاب د پاسه د بل عذاب بما كانوا يفسدون په سبب دا غ فساد چې کم بدی کو يوم نبعث من كل امه شهيدا فكم ورسمنګا نبعث را پاسو د هر امت نه گوا علیهم من انفسهم پدای باندې د خپل ځانون نو جئنا بک شهیدا او موږ وګرځو تعالی را گوا علی هؤلاء بدی ټولو باندې ونزلنا علیک د دې جواب شو کستا خیال راځي نوح علی السلام قومه به انکارو کې جدي چرته یادم دي کنه ونزلنا علیک الكتاب موږ نازل کړه د پتا باندې کتاب تبیان لكل شیء د دې جواب هم شو کې یادمي تبیان لکل شی چې موسی علیہ السلام قوم په دې اعتراض کړو هغه وی چې زمون کتاب تبیان لکل شی د داغي جواب وهدى ورحمه هدایت او رحمت وبشرى للمسلمین او زیر د پاره د مسلمانانو وای مکه ها وای بلا زامنو ان الله یامر بالعدل نن روزه سانه د پرون ګرانه فرندی جمعه وجب ونو ان الله یامر بالعدل پتا کی سره الله تعالی حکم کوي په عدل سره ما قبل سره رب داد چې ما قبل کې دلایل د توحید او بعث او ظلال د دي او په دې کې بیان د عدل له ابن کثیر دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نے روایت نقل کړي دي چې د ټول قرآن په آیاتونو کې ټولو کې دا جامع آیت ته د دې آیت په ځل کې ابن کثیر د اقسم بن سیفی د اسلام قبولولو واقع ذکر کړی دا عثمان بن مزعون د اسلام قبولولو سبب هم دا آیتو عثمان بن مزعون هغه د بیت الله د چابه خبر او مخکې ما کړی وکنه حضرت علی رضی الله عنه چې وسره باس وکړو یادم ده کنه هغه د آیت ته کله حضور ولید بن مغیره په مخ کې بیان کړو نو اثر دا و چې هغه د مشرکین مخ کې بیان کا او ډیر تعریف نه پسی وې چې دا د بشر کلام نشي کېده دا آیت ورته نبی علیہ السلام ویلو مشرکین چې کله ولید بن مغیره را لېګلو دا ولید بن مغیره د خالد بن ولید پلار و هغه کې قران د ته پاجیبا الفاظو بد الفاظ د تډیر ویل دي او تلم بعد ذلك زنیمن کار ذا مالک و بنین ذات التعاری د یول الزامن درې پکې مسلمانانو و کافرانو ولید بن ولید هشام بن ولید او خالد بن ولید دا پکې مسلمانان شو نو دې راولېګو نو دې چې مخ واپس لو نو د مخ بدلو کافرانو بیا څوک نه را لېګل یار یو رااله بدلی ان الله یامر بالعدل والاحسان په تحقیق سره د عدل معنی علامه علوسی او امام رازی فرمایي چې عقیده کې اعتدال کول نه افراط وي نه تفریط وي نور حضرات وایي چې د عدل معنی د انصاف او احسان په معنی کې او د اخلاص معنی ده ان الله یامر بالعدل په تحقیق سره الله چې حکم کوي په عدل سره ول احسان په احسان سره و ایتاء ذل قربا او ورکول ذل قربا او دروینها عن الفحشاء او من کول د فحشاء والمنکر یعنی عن المعاصی كلها طول معاصیونا فحشاء ہر قسم معاصی کے مراد دی والمنکر او د منکراتنا والبغي او دغنا سرکشینا یعظکم لعلکم تذکرون حکم کئی تاستا لعلکم تذکرون خواہی گجتا سنسیت حاصل کئی واوفوا بعهد اللہ اذا عاہدتم پورا کئی تاسو عہد دا اللہ کلچ عہدو کئی تاسو ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها مما توي تاسو قسمون پس د مضبوطولو داغینا وقد جعلتم الله علیکم کفیلا او پتا کی سره تاسو ګرځول دی الله لرا علیکم پخپل ځان باندې کفیلا نگہبان ان الله
یعلم ما تفعلون پتا کی سره الله تعالی پی جنی چې ستاسو کوي پویږي پاغي ولا تکونوا کالتي نقضت غزلها من بعد قوه انکاثا ریت بن سعد بنت سعد قریشیه یو خزوا لیونه و دی باغا چرخ په سرخه باندې بیغه کپڑا داسې جوړول غینه به خخ کولی کپڑا جوړه کا سرخه به چلول کنه په خوا به سرخی وي ابه چلول چې په خوا به خزو غ پرتوغاخ چې به جوړو داسې به جوړو یا بچا بل سره جوړول کستا سو خیال راځي شی به لګول او داسې دا چل به کو پیړم ناغي به ټول رس کې چې خخ کولی غینه کپڑا جوړه کړه نو چې ما خام بشنو بس ټول به بیا ځو ټوکړي به کړو به وشتا ټول ورځ به ځان ستړی کو ما خام به وسره هغه چلو کو نو زکه دا تشبیه ورکړه چې تاسو قسمونه خورئ چې زه دا جمعات حق ګڼم او دې سره به دا سنی چې بل طرف نه څه فایده ملاو شي تاسو بیا جدا شي ٹھیک ده که نه ځکه چې دا مضبوط صوت تیغه بیا تاسو ټوکړي کوي ولا تکونو مکیږئ کالتي نقضت چې ویشلو غزلها هغه خپل صوت سپڼسي هغه خپل سپڼسي من بعد قوت پس د محنت نه انکاسا ټوکړي تتخذون ایمانکم دخلم بینکم جوړوي تاسو قسمون خپل دوکا دخلم بینکم دوکا په خپل مینس کې ان تكون امه هي اربع من امه دا چې شی یو ډله یو فرقه هي اربع من امه غالبه په بل ډله باندې انما یبلوکم الله به خبر دا بلنه دا امتحان اخلی تاسو الله تعالی په دې سره ولا یبینن لكم یوم القیامت او خامخا خبر بدر کی تاسو له پورز د قیامت ما کنتم فی تختلفون پکم کی چې تاسو اختلاف کوي ولو شاء الله لجعلكم امه واحده کچرو غاړي الله وبګردي تاسو در یو ډلا ولكن يضل من يشاء لیکن گمراه کوي چاله چو غاړي وي هدي من يشاء هدایت ور کوي چاله چو غاړي ولا تسالون عما كنتم تعملون خامخا تپوس بکی دي شي تاسو نه دا عمل بارکه چې کوم تاسو کوي ولا تتخذوا ايمانكم مگر دوی تاسو قسمون خپل دخلم بینکم دوکا په خپل مینس کې فتزل قدم بعد ثبوتها پس وبخویږي قدمون استاسو پس د ثابت دو داغینا وتذوقوا السوء بما صددتم او سکیب تاسو عذاب لرا په سبب دغه انکار عن سبیل الله دلار د الله نه تاسو کوم منکړي دي خلق ولکم عذاب عظیم تاسو د پاره عذاب لوی دی ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا لا تشتروا مخر سوي عهد الله تعالی لګو پیسو بدل کې انما عند الله هو خير خبردار بلنه الله سره چې سيدي هغه بهتر دي تاسو د پاره ان کنتم تعلمون ک چری پويږي انما کدا ان حرف مشبہ بالفعل ما موصوله ده معنی بشک اغه سيزونه چې الله سره دي ما عندكم ينفد وما عند الله باق تاسو سره چې سدي دا به ختم شي او چې الله سره غو باقي وي ولنجزين الذين صبروا خامخ بدل ورکم غاغه کسان لره چې صبر کړي د اجر ددی به احسن ما كانوا يعملون به تر هغه چې کوم عمل دي کړي د من عمل صالحا چې عمل کو نیک من ذکر او انثى د سړو نه او د خزونه یا د خزونه او هو مؤمن د مؤمن وي فلنحيينه حياه طيبه خامخ بدیل جون ورکو په حیات طیبه سره ولنجزين اجرهم او خامخ بدل ورکو دی لاجر دی بیا احسن ما كانوا يعملون به تر دا غ چې کوم عمل دی کوي فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اس کلا ماضی باندې داخل وی نو یو معنی دا چې اذا اردت القران دا معنی کشاف بیزاوی ابو سعود ټولو کړی دا او تفسیرونو کې دا اذا قرات القران اي اذا فرغت من قراءه القران فاستعذ بالله قرآن د لستون بعد چې کله فارغ شي نو اخیری سورتونه لولا یعنی معوذتین لولا دواړه معنی راځي اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم چې شروع کې نو دا وایي لدفع الشر انه ليس له سلطان پتا سره شان دا چې نشته هغه د پاره ستسلط علی الذین آمنوا پاغه کسانو باندې چې ایمان راوړل او علی ربهم یتوکلون په خپل پروردگار توکل کوي انما سلطانه علی الذین خبر دا دبلنا داغه
طاقت چې د تسلط پاغه کسانو باندې یتولونه چې دل رمل ګره غني والذین هم به مشرکون او هغه کسان چې داغه سره شریک جوړي چې هغه سره شریک جوړي بس ته ها بیا به وتل ګران شي بس ته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ختمي کی بمړه ان شاء الله یرا شلمه خراته مشکل اخکاری ورپسې بس روز دوه کې به ختم شي ان شاء الله سیو اجتماع دو اجتماع کې ان شاء الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله دغه استعمال د سونی چې کم دی کنه نو هغه دا چا سوال کړی دی استعمال د سونی چې دی نو هغه داسې دی چې لکه یو دا ګوتمه متمه زنانه وچولی یا والی چولی یا بنګړې کړی چولی نو هغه مستقل د هغې د لباس په شان د هغې وجود سره وي نو هغې ته مستعمل ویلی شي که چېرې هغه نی دا نور مستعمل نه دی دی نور ته مستعمل نشي ویلی دا کله کله چې راخلي هغه بیا مستعمل نه نو په هغې به زکات وي او که داسې استعمالي لکه دا ګوتمه چې چا چولی یا والی مالی زنانه وچولی یا بعضو کړه بنګړې چولی هغې باندې بیا نشته زکات ټول صغیره کبیره ګناهونه معاف الله ټول په حال رحم وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمونږ ملګری دی د ګاډ کې د هغه ځوان زلمی ماشوم زوی چا ویشتی دی پرون نو زه ورله هم روان یم دعا دعا وکړي ورته الله ورته صبر نصیب کړي جن فردوس کې اعلی مقام ورکړي ټول مسلمانانو ته دعا وکړي چې الله پکې امن راولي دا ظالم الله زر تر زره رخصت کړي صلی الله علیه